د نوي کال په دې مناسبت سره مې معرا نظم لیکلی دی او د نظم عنوان دی نوي کال. د دسمبر چې 15 تاریخ شو، خلکو یو بل ته پیغامونه لیږل، پکې خبره به لیکلې دا وه چې نوي کال دې مبارک شه دوسته. چې 15 ورځې په هیر تېرې شوې، سهار په 1 جنورۍ علمه په ریډیو او ټلویزیون باندې د نوي کال پروګرامونه کېدل. چې 15 ورځې په هیر تېرې شوې، سهار په 1 جنورۍ علمه په ریډیو او ټلویزیون باندې د نوي کال پروګرامونه کېدل. چې مې دا دومره خوشحالۍ ولیدې، خیران شومه دې خلکو ته زه ویل مې دا مونږ په څه اخته یو چې د خپل ژوند په کمېدو باندې خو مونږ په هر ځای کې اتڼ جوړ کړی. لږ شان په دې خبره خیال وکړئ خپل چې نوی کال راغی او زوړ تېر شولو، چې مو ژوندون پکې یو کال را لنډ شو، چې مو ژوندون پکې یو کال را لنډ شو، چې مونږ په تېر کال کې بدي څه وکړه، چې مونږ په تېر کال کې نیکي څه وکړه. یو ورځ مې ځان سره دا سوچ کولو چې نوی کال راغی او زوړ تېر شولو، داسې یو ورځ به مو ژوندون ختم شي، والسلام.